روسیې د طالبانو زړه مات کړ، په دوستۍ کې یې سخت ټک ورکړ. روسیې یو بل هیواد ته خبر ورکړ نظامي برید ورباندې کوي او د ایران او طالبانو ترمنځ مهم تړون لاسلیک شو. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د نورو جزئیاتو لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ. د ایران او طالبانو ترمنځ مهم تړون لاسلیک شو. د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي نقطو کې د ګڼو نښتو وروسته اوس دواړو لوریو توافق کړی دی چې یو ګډ کمیسیون به جوړوي، کوم به چې د دواړو لوریو ترمنځ په سرحدي سیمو کې همغږي زیاتوي او ترتیبوي. روسیې د طالبانو زړه مات کړ، په دوستۍ کې یې سخت ټک ورکړ. روسیه له هغه هیوادونو څخه ده چې هیڅ کله په خپله خبره نه ودرېږي، تل یو بد ګاونډی، یو بد تیری کوونکی هیواد پاتې شوی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا په ماتې خوشحالي ښکاره کوي او د نوي افغانستان حکومت سره تګ راتګ کوي، خو بیا د همدې حکومت پښې وهي. تازه په ملګرو ملتونو کې روسیې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د تمدید په وړاندې ممتنع رایه وکاروله، په داسې حال کې چې مطلق اکثریت هیوادونو مثبته رایه کارولې وه. روسیه وایي دوی ځکه دا کار وکړ چې د افغانستان څخه پوښتنه نه وه شوې. روسیه همداسې د دوستۍ تر نامه لاندې ایران ته هم نیشونه ورکوي. ایران د بندیزونو له کبله ښه ورځ نه لري، خو کله چې د غربي هیوادونو سره خبرې د پریکړې او تړون وخت ته ورسېدې، روسیې اعتراف وکړ چې امریکا باید روسیې ته تضمین ورکړي ترڅو د ایران سره سوداګري بندیزونو څخه معاف شي. روسیې یو بل هیواد ته خبر ورکړی که چیرې د ناټو غړیتوب واخلي نظامي برید ورباندې کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي برید دوام لري، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر یو بل اروپایي هیواد بوسنیا ته ګواښ وکړ چې که چېرته هڅه وکړي د ناټو غړی شي نو د اوکراین په سرنوښت به اخته شي او روسیه به ورباندې برید وکړي. ګرانې لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ یا وایس اف کابل چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.